عزیزانو که د منځونو په وجه ته غاویری نو د پیغمبر نه لوی منځ د چاو وای ماما پیدا بشي که خدای ته په نزدېکت غاویری نو د پیغمبر نه زیات نږدې خدای ته څوک و یا به پیدا شي که په تقوا غاویری نو د پیغمبر نه لوی تقوادار څوک و یا به پیدا شي که په بادشاهي غاویری نو خلق دی یو ټوکړې بادشاهانی او رسول الله صلی الله علیه وسلم د دواړو جهانو بادشاهو داغه دومره لوی شان مالک اخلاق دار زما عزیزان اخلاق پیدا کړي کردار پیدا کړي خپل جبی ټیک کړي جبی ټیک رویه ټیک کړي شان و شوکت ټیک کړي خپل چهره ټیک کړي بعضې سړی سپینګیری ګیره کلی منځونه هم کوي هلکه دا ګیره ګیرو والا درته وښیم نو دې بې خو بس خو ته هغه ښه ګیره پرېږده که نه زمونږ ټول ګیرو والا خو لکۍ زمونږ شوي دي ته بې لکۍ ګیرې والا شه ته ښه ګیره پرېږده د ګیرې شان یو صحابي وفات کېده ګیره توره وه وصیت یې وکړه چې ما په لحد کې ږدئ نو زما په دې ګیره باندې اوړه ومږئ اوړه او سپینه یې کوي صحابه ورته وی چې ولې وی چې پیغمبر فرمایلی دي چې ان الله یستحیی من ذی الشیب المسلم الله د سپینګیری د سپینو ډکو نه به حیا کوي چې دوزخ ته یې واستئ نو زما ګیره خو قدرت نه ده سپینه کړې تاسو یې سپینه کوئ په وړو چې زه خدای ته پیش کړم او خدای ته حیا وکړي او ما د دوزخ نه بچ کړي مړ چې شو وصیت مطابق په ګیره والا وړو ومږل ملایکې راغلې دا ولې وی د پیغمبر په هغه حدیث مې عمل کړی حکم ورته په قبر کې ملایکو ته راغی چې پرېږدئ ما ده ته نجات وکړو نو د سپینو ډکو نه به په قیامت کې الله وی چې زه خو حیا کوم چې سپینګیری به دوزخ ته څنګه لیږم لیکن سپینګیرو ته د خدای نه حیا نه ورځي بیا ته دا وایې چې بس دا اسلام په ګیره کې دی نو په څه کې دی په څه شي کې اسلام په ګیره کې نه دی اسلام په منځ کې نه دی اسلام په حج کې نه دی پردی مال به نه خورې حرام خور به نه جوړېږي د دې ټولو څیزونو نامه چې ده هغه اسلام بل چا سره به دړه تعلق او دړه مینه نه پیدا ته به هر وخت د هغه شرابو په نشه کې کم شراب چې د عشق په کاسو کې تقسیمی د عشق کاسې پیژنې اقبال مرحوم الہی کوئی تمنا نہیں زمانے میں الہی کوئی تمنا نہیں زمانے میں عمر میری ساری گزری ہے شراب خانے میں
چې کم سر اوچتي سر خدای ټیټی او چې کم سر ټیټي هغه سر خدای اوچتای. نو هر وخت چې په لاره ځئ داسې ټیټ ګورئ، داسې مه ګورئ. تاسو پوه شوئ؟ د اهدنا الصراط المستقیم دا مقتضیات بیان په دې کې ډېر دی، انشاءالله بیا بشي. آخر کې یو خبره تاسو ته کومه، دا مخامخ پوړو لاندې د اوبو ډیګی ده، دې اوبو ډیګی د پاسه کیړی بچی دا ولاړه لږ ورسره دا ټولې کوزې کا، دا کیړی کوزې کا، دې اوبو ډیګی د پاسه کیړی مږدی ځکه چې د دې دا خوله کولاو ده او کیړی ګندی، دا ګند بیا اوبو ته غورځي، دې اوبو باندې بیا خلق اودسونه کوي، نو ګنده اوبو باندې بیا اودس نه کوي. لږ اهدنا الصراط المستقیم دې ته هم وایي چې لږ غوندې عقل هم ځان کې پیدا کړي. عقل اوس ته چې جومات ته راننوځې نو دې ډیګی ته چې وګورې نو دا خو به دې عقل کې راځي که نه چې دا ډیګی د اودسونو ده که نه راځي؟ تاسو ټولو وایي نو چې دا ډیګی د اودسونو ده نو دې د پاسه چې ته کیړی ږدې نو دا تصور نه درځي چې یاره دې کیړو پورې ګندې دې ډیګی کې ونه غورځېږي چېرته، دا داړه کې نه درځي. تا ته پته ده د جمعې د شپې او د جمعې د ورځې د الله ټوله خدایي او ټول کائنات ارادې او فیصلې او جوړ شوي د جمعې په ورځ دي. ټول کائنات جمعه هغه ورځ ده چې د خدای په ټولې خدایي کې او په ټولو ورځو کې د جمعې نه اوچت مقام د بل شي نشته. مقام په دنیا کې هم دومره اوچت دی. حدیث کې راځي چې د جمعې د انور خطو نه رستو او د نور پریوتو نه مخکې په دې وخت کې یو ټیم داسې دی چې په هغه ټیم کې د هره دعا وکړه نو خدای قبلوي. په دې کې یو ټیم داسې اوس دا شیخ قدرت پټ ځکه ساتلی دی چې ته د جمعې ورځ چېرته په بل کار کې صرف نه کې. دا د چا خرید شده غلامان دي؟ دا اول د انګریز خرید شده غلامانو، دا نن چې په زرګونو جریب ځمکې د یو یو کس دي. ولې؟ تا کم ځای نه راوړې وه؟ د مور په داج کې دې راغلې وه که د ښځې په داج کې دې راغلې ده؟ چاته 3 مرلې د کور دپاره نه میلاویږي او چاته په زرګونو جربه میلاو شوي. دا چا ورکړي؟ دا هغه خلق دی چې په کعبه یې د انګریز دپاره ډزې کړې وې او دوی ته بیا جایګیرونه میلاو شوي. دا هغه خلق وہی हमको तो मुयसर नहीं मिट्टी का दिया भी और गर पीर का बिजली और चिरागों से है रोशन. ما ته خو د خاورو تیلو ډیوه نه میلاویږي او د پیر صاحب کور نه چراغان جوړ. دا هغه خلق دا د انګریز خرید شده خلق، نن امریکې خرید شده خلق ستا په پاکستان کې. ستا هر یو اقتدار چې په ملک کې راځي د امریکې پر رحم و کرم بی. امریکا نه غواړي اس بم نه، امریکا غواړي هر څه بی. عزیزانو عرض میں داو چې زمون ملک تا موږ د هغه ملک حکومت منلو ته تیار نه یو چې د کوم ملک خلاف امریکا کاروایی کوي او د هغه مسلمان ملک سره مونږ بایکاټ وکړو. زمون په دې ملک د لعنت
امداد اسلامی